دا د امازون فارست زموږ د دنیا دومره لوی ځنګل خو د دې په میز کې هم تاسو څوک ودرئ د دې د میز راوتونه بس تاسو به دې کې 472 دن ولګي په دې کې به تاسو ته داسې ځناوران مخې ته راځي د هغې یا وړوکي کېدل یا غټېدل هېڅ معنی نه لري بس د دې دواړو یو مقصد وي چې دا مړ کړي او خپله هېټه مړه کړي په دې ځنګل کې یو میږي هم د ستاسو زندګي ختمولی شي دا دومره لوی ځنګل دی چې په 55 لک سکویر کیلومتر باندې خور دی دا دومره لوی ځنګل دی چې په دې کې د پاکستان غوندې 7 ملکونه او د انډیا غوندې 2 ملکونه پکې په اسانۍ سره راتلی شي ځنګل په 8 ملکو کې خور دی دومره لوی ځنګل چې د امریکا وینزویلا نه شروع کیږي کولمبیا ګویانا برازیل او د پیرو او په بولیویا باندې ختمیږي دا موږ چې کومه سالو او د ځناوران چې کومه سالي د 20% حصہ موږ ته د امازون فارست نه ملاويږي په 40 کروڑ ونه باندې دا ځنګل مشتمل دی نن به تاسو د امازون په فارست په باره کې داسې میسټریس خبرې اورئ چې تاسو باندې نه مخکې کله هم نه وي اورېدلې اخر امازون څومره غټ دی او په دې کې داسې کم ځناوران دي چې هغه د سوالو کالونه په دې ځنګل کې خپل بادشاہي جوړه کړې ده د امازون فارست سره خو غیر چاپیره یو راوند وخی نو د ټول ایریا ده 9500 کیلومتر دا فاصله دومره ده چې لکه د ممبئی نه نیوټیلی پوري او د کراچۍ نه اسلام آباد پوري چې اوه چکرو وخی د ایریا دومره جوړیږي د ځنګل ته امازون رین فارست په دې وجه باندې وایي ځکه چې په کال کې به یو ورځ وي چې دلته به باران نه وي او دلته کله هم چې باران کیږي 10 منټه پس د ونو نه یو ساس کې ځمکې سره جنگي او په دې ځنګل کې تر ورځې هم توره تکه تیاروي دلته د زیاتو د بوټو د وجې قسمه قسم مرغۍ او واړه ځناور هم موجود دي دلته تر اوسه پورې د 40,000 ونو قسمونه لیدل شوي دي 1300 د قسمه قسم مرغو قسمونه 2200 د قسمه قسم میانو قسمونه 272 میمل قسمونه او که دلته د وړو حشراتو خبرو کې د اوسه پورې 25 لاک قسمونه دلته لیدل شوي دي دا ځنګل چې د بار نه څومره ښکلی ښکاري د دننه نه دومره خطرناک هم دی په دې ځنګل کې داسې ځناوران پاتې کېږي چې هغه د خط نه خطرناک او په دې ځنګل کې څوک هم غلطۍ سره داخل شو د هغه به اول ګرین اناکونډا سره مخامخ کیږي دا ګرین اناکونډا د دنیا ټول نه خطرناک او غټ مار دی دا تقریبا 30 فټ اوږد وي او 2.5 کیلو وزن وي د ګرین اناکونډا چې کله هم خپل شکار کوي نو دا په یوې جټکه کې د ځان نه غټ ځناوران خوري او تیروي په ټول ځنګل کې څومره ګرین اناکونډا موجود دي دا تر اوسه پورې نه چاته پته شته او نه به چا کې دومره جوړ شته چې هلته ورشي او د دې حساب ولګي تاسو به هم کله یو میږي چیچلی وي او دا میږي خو چې کله هم د ځان نه زیات وزن اوچت کې نو مونږ حیران شو خو په امازون ځنګل کې یو داسې قسم میږي هم دی چې هغې ته ویل شي بولټ اینډ دا یو داسې میږي دی چې د دې ټک ورکول د ګولۍ نه زیات تیز وي څوک هم چې د دې شکار شوي دي او دې چیچلي دي د هغې وینا ده چې د دې درد دومره زیات وي لکه انسان چې په یوې ګولۍ باندې ولګي د دنیا د ټول نه 2 نمبر غټ دریاب هم په دې کې تیر شوی دی دا د امازون ریور د دې ټولې لمبایي 6840 کیلومتر ده د ټول امازون چې کله هم باران شي د دې ټولې اوبه دي دریاب ته راجمع کیږي او د دې نه دا بهیږي تقریبا دا 329 فټ قطر په دې دریاب کې داسې خطرناک ځناور اوسېږي چې دا ځناور صرف په امازون ریور کې دي او دلته د حیرانتیا خبره دا ده چې د امازون ریور نه په یو سکند کې 219,000 کیوب میټر اوبه په یو سکند کې ځي د دې خبرې اندازه تاسو د دې ځای نه اخیستی شئ چې د دنیا د ټول نه لوی سویمینګ پول کم چې په ایجپټ کې موجود دی سټي سټار شرمل شیخ دغه سویمینګ پول دا په یو سکند کې ټول ډکولی شي او د دنیا 14 غټ دریابونه رايوځي کې دا به کله هم د امازون ریور مقابله ونه کړي دلته د انسان د کمې د وجې قسم مخلوق هم لیدلی شوی دی دلته د ټولو نه لومړنی نوم په دې کې راځي پینک ډول هسې ډول پینک ډېر مینهناک وي او دوستانه وي خو دا پینک ډول پینک دا د خپل د لوګي د لاسه په انسان باندې کوم هټۍ کوي د دې مازغه د نورو په نسبت سره زیات وي او دا 9 فټ اوږد وي او 200 کیلو د دې وزن وي ساینسدانان او ریسرچرانو سره بله ثبوتونه موجود دي چې په امازون ریور کې یو داسې مایع هم پاتې کېږي چې هغې ته الکتریکل ایل وي دا یو داسې مایع ده چې دا 860 واټ بجلی پیدا کوي دا په یوې جټکه کې د ځان نه غټ ځناور هم په هغه ساعت مړه کوي مارټین سټریل دا یو لامبوزر چې د 66 ورځو کې د امازون ریور کراس کړو او په لامبو باندې ادې نه وتو خو څنګه د امازون د خطرناک ریور په 66 ورځو کې کراس کو او د دې نه وتو په 2007 کې د دنیا د ټول نه خطرناک ځای دی خوښي چې دا ریکارډ دی په خپل نوم باندې کی مارټین تر ورځې به 10 غنټې لامبو وهله او باقي به دمه خوړله چې د سره کم په بوټ باندې نور کسان وو په دې دریاب کې د دنیا د ټول نه خطرناک ځناور مو لکه الکتریک ایل او نور قسمه قسم ځناور هم د سر چې په شاته ببل بوټ کې کم کسان روانو هغه به د دریاب سر ته د غوښې بلا ټوکري وشتي چې د خطرناکو ځناورو ذهن خپل طرف ته کی په امازون ریور کې یو داسې دریاب هم موجود دی چې د هغې اوبه هر ټایم یشیږي او په دې کې یو شیز په اسانۍ سره پخېدی شي دا دریاب په پیرو کې راځي او دا په پیرو کې موجود دی په امازون ریور کې 600 قبیلې هم اوسېږي او دی بس په دې ځنګل کې شکار کوي او د دې ځای خوراک کوي تر اوسه پورې د باخر دنیا هیڅ
تا هم نه دي لیدلي خو د دې مخې ته یو ناشنا شي راشي چې داسې مخصوصي چې دا یو ایلین راغلی دی او دا دې په زندګۍ کې په لومړني ځل ولیدو او په امازون ځنګل کې څه داسې قسمه نشانونه هم جوړ شوي دي خو په هغې کې یو انسان ودرېږي هغه ته په پته نه لګي چې دا زه په دې یو نشان کې ولاړ یم دا نشانونه چې کله د بره د سیارو نه ولیدلی شو دا په ځمکه باندې څه قسم نشانونه جوړ شوي تر اوسه پورې ساینسدانانو ته پته نشته چې دا نشانونه د څه دي یا تر دې نه مخکې په دې ځای کې څوک پاتې کېدو او دا نشانونه د څه دي امید ده چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي که خوښه شوي دا ویډیو لایک کړئ چینل له سبسکرایب کړئ د خدای په امان